یو مشهور عالم د افغانستان او زمونږ خوږ ملګری او ورور او دوست او د قرآن او د حدیث د لارې یو مضبوط ملګری خوږ ژبی عالم په خپله ژبه کې فصاحت چې لري په قرآن او حدیث باندې پوهه انسان یو عجزه یو تقوادار فضیلة الشیخ سردار ولی رحمه الله هغه دوه ورځې مخکې وفات شوی دی. هغه واقعه په ټوله دنیا کې هغه خبر خور شوی ده او خلکو ته پته ده چې بعض ظالمانو غدر او خیانت د شیخ رحمه الله سره کړی و. هغه د هغه په کور کې شپږ یا اتیش ګزاره په چاړه باندې والی او د هغې د لاسې شیخ رحمه الله وفات شوی ده. الله دې هغه شهید وګرځوي او الله دې قبول کړي. نو په دې باندې به زه څه خبرې وکړم؟ ما تاسو ته لږ ساعت مخکې دا ووایي چې د معلم مرګ ده لوی تاوان دی. بیا داسې عالم چې قرآن او حدیث بیانوي منهج یې برابري او په خبره کې اثري. شیخ سردار ولی رحمه الله په هغه علماو کې و چې الله د هغه په ژبه کې اثر اچولی او په هغه علماو کې و چې هغه سخت کوشش یې دا و انتهایي چې د خلکو ته قرآن او حدیث بیان شي. په هغه علماو کې و چې هغه د دنیا لالچونه د دنیا د عیش عشرتونه د دې ارمانونه نه کول. ارمان د هغه دقه یو چې خلک قرآن او حدیث باندې پوه شي. په هغه علماو کې و چې هغه امن پسند عالم و. هغه د دې دا خبرې غوښته چې د مسلمانانو په ملکونو کې په معاشره کې امن او امان راشي او دا راتلی شي هله چې خلک کله توحید او سنت قرآن او حدیث وپېژني او په هغې باندې عمل وکړي. د شیخ رحمه الله تک د دنیا نه د دې سره یو څو خبرې مختصر. د ټولو نه اولنۍ خبره هغه دا ده چې زمونږ د زړه خو په دې خفه دی چې شیخ صاحب د دنیا نه لاړ، ورسره په دې خفه دی چې په دې طریقې سره لاړ. دا ظلم چې کوم د هغه سره شوی دی، دا غدر او خیانت چې کوم د هغه سره شوی دی، دا په چړو چې والی شوی دی، په دې طریقې سره د دنیا نه تک دې زمونږ د زړه ښه ګډوډ کړی دی او ښه خفه کړي و. خو دا یاد که چې څومره دیندار یې دومره به باندې سختي راشي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده. امام ابن ماجه دا حدیث راوړی دی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه یو کس تپوس وکړو و یا رسول الله په خلکو کې زیات امتحانونه او ډېرې سختې په چا راځي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی الانبیاء، پیغمبرانو باندې سختې ډېرې زیاتې راځي. ثم الامثل فالامثل، بیا چې څوک د پیغمبرانو په دې نقش قدم رواني او څومره هغوی ته نږدې دومره په هغوی باندې سخته ډېرې. یبتلى الرجل على حسب دینه، په سړي باندې په دنیا کې دومره سختې راځي څومره چې دینداري. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی که دینداری کې مضبوطی نو بیا سختي مضبوطی، او که دینداری کې نرمی نو بیا په دې سختو کې نرمی. دا قسمه سختي، دا قسمه مرګونه، دا قسمه ظلمونه، دا د علماو د ژوند سره تړلی شوي خبرې دي. ځکه چې دا خبره د دعوت په میدان کې او قرآن او حدیث چې بیانې د هغې دپاره راووتې د کور نه، نو دا د ځان سره دا خبرې به ساتې په زړه کې. دا ما تاسو ته دا خبره کړې مو یو پیر دوه چې دا خبرې به ځان سره ساتې چې کیدی شي څوک تا وولي په لاره کې، ته به دې ته تیار اوسې. کیدی شي په تا باندې څوک دماکه وکړي، کیدی شي تا څوک په چاړه باندې حلال کړي، کیدی شي ته پانسي کړی شي، کیدی شي ته جیل ته واچولی شي، کیدی شي ته خلک دې ووایي وټکوي، کیدی شي د کلي نه دې وشړي، کیدی شي بې عزته دې کیس، کیدی شي ستا په ښځه پسې خبرې څوک وکړي، کیدی شي ستا په عزت پسې خبرې وکړي، ستا بچي تنګ کړی شي، تا خلک تنګ کړي، په تا پسې دروغو خبرې جوړې شي.
دا ټولې خبرې به ځان ته مخې ته ساتي، نو هله به دا کار کوي. او ځکه دا کار د ځوانانو دی، د هر سړي کار نه دی. قرآن او حدیث بیانول د دومره زړه غواړي، دومره زړه چې د سره زړه نه وي ته دا دعوت نشي کولی. نو د علماو د ژوند سره دا خبرې هېڅ نوي نه دي. تاریخ وګورئ، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه شروع وکړئ، شروع د هغه نه وکړئ، هغه دین بیانو خلکو ته، څومره سختې پرې راغلي دي. بیا راشه صحابه کرامو ته، صحابه کرامو کې بیا راشه خلفای راشدینو، د هغه ځینې شروع وکړه، بیا تابعینو له دا سلسلې سره روانه څومره نیکان علما اوچت اوچت خلک هغه پانسي کړی شوي دي، انال کړی شوي دي، په اور کې سېځولی خلکو سېځلي دي. نو دا خو یو نوي خبره نه ده. موږ په دې تعجب نه کوو چې څنګه شیخ صاحب سره څنګه دا ظلم وشو، نه، چې شیخ صاحب قرآن او حدیث بیانوو نو د دې د کېدو یره وه، د دې د کېدو یره وه. دا سختې و بغیر هدې کې نیکولی سړی و. قرآن کې الله وایي لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله وایي ما د انسان داسې پیدا کړی چې دی په سختو کې اوړي راوړي، یوه سخته بله سخته هغه سخته دا سخته، نو په سختو کې سړی اوړي راوړي. دا خو دا ژوند دی، دا خو امتحانات به راځي. دا په شیخ رحم الله باندې یو امتحان، یو ابتلاء و د الله د طرف. او ځکه الله وایي ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الله وایي داسې کېدی نشي چې زه د مؤمنان دغه شان پارام پرېږدم په دوی باندې زه څه امتحان رانولم. نو یا الله راولي ولي حتى يميز الخبيث من الطيب. الله وایي چې پاک او پلید پکې جدا کوه، چې د پاک هم پته ولګي د خلکو ته او د پلید پکې هم پته ولګي. ځکه چې دا امتحانونه نه وي، نه د پاک پته لګي او نه د پلید پته لګي، نه د بې ایمانه پته لګي او نه د ایماندار پته لګي، نه د منافق پته لګي او نه د رښتیني مؤمن پته لګي. دا که داسې پوس دین وی لکه دا عام چې کوم چلیږي، او کله دې زړه وغواړي مونځ وکړه یا یې مه کوه او چېرته یو 2 روپۍ ورکړه او بس زه غټ دیندار یم. که چېرته صرف دیندار وی بیا خو ټول خلک دیندار وي، بیا خو یو پکې نه منافق شته او نه پکې بې دینه شته، ټول دینداره دي. بیا نه، دین کې به سختې راځي، د سختو د لاسه بیا دا فایده ده چې د پلیت او د پاک پکې پته لګي. الله وایي احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الله وایي آیا د خلکو دا ګمان دی چې دوی به دا وایي چې موږ ایمان راوړی ده، به دوی به پرېښودی شي؟ نه نه، الله وایي امتحان به بیا راځي. تا چې کله دعوه وکړه چې ما ایمان راوړی دی، نو بیا به درې دعوې د لاسه په تا باندې بیا امتحانونه راځي. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. الله وایي دا شر او خیر دا ټول ستاسو لپاره امتحان دی. د شیخ رحمه الله په هغه باندې هم دغه امتحان و، د هغه د مرګ، او دا په موږ باندې هم امتحان دی. د هغه دپاره هم ابتلا وه چې هغه پکې څه کوي او څه نه کوي، ځکه لویه سخته په هغه تېره شوې ده. 6 ګزاره د چړې دا په بدن باندې لګي، دا لویه سخته په هغه باندې تېره شوې ده. د هغه دپاره هم امتحان و، دا زموږ دپاره هم امتحان دی. دا زموږ دپاره هم مصیبت دی چې دومره قدرمن سړی زموږ د منځه لاړ. دا مصیبتونه دا به لازم راشي. او ځکه الله د مؤمنانو مبارکې څه وایي، د دې قسمه سختو سره ګوره زموږ ایمانونه ښه ډېرېږي. دا قسمه سختې چې وینو که نه، نو زموږ ایمان ورسره ښه ډېرېږي. کله چې د خندق غزا وه او دا مشرکان او یهود او دا ټول راجمع شو په مدینه باندې حمله وکړه، او مدینه یې د هر طرف نه راګیره کړه، د هر طرف نه. نو 2 قسمه خلک الله ذکر کړي دي. دریم خو هغه چې دوکې ورکړي د یهود، هغه هم د هغوی سره ما ذکر کړو یهودیان. پاتې 2 قسمه خلک چې ځان ته مسلمانان وایي. مؤمنان په 2 قسمه دي مدینه کې. کم دي؟ منافقان او رښتیني مؤمنان. د منافقانو الله تذکره کړې د سوره احزاب کې، منافقانو چغې کړې ویې لاړو تباه شو، هلاک شوې،
هر طرف نه راګیر شوي او دا چغې او دا قیسې شروع کړي. کله چې مؤمنانو دا لښکرې ولیده او دا سخته یې ولیده، الله وی هغوی سوي ولما رأى المؤمنون الأحزاب، کله چې مؤمنانو ډلې د کافرانو ولیده او د مشرکانو، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الله چې کله هغوی دا ډلې ولیدو یو بل ته یې چغه کړه، وګوره هغه څه چې الله ویلي د الله پیغمبر ویلي خو رښتیا شو. الله ویلي امتحانونه به راځي، نن امتحان راغلی. پیغمبر به وی سخت راځي، پیغمبر رښتیا ویلو نن سخت راغلی. الله وی وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، دې سره د هغوی ایمان ښه ډېر شو، ایمان یې کم شوی نه دی، حالانکه سخت یې ولیده. دا قسمه سختي چې موږ وینو الحمدلله زموږ ایمانونه ورسره ښه ډېرېږي، ځکه چې دا خبر موږ له الله را کړی دی، دا خبر موږ له پیغمبر را کړی دی چې سختو امتحانونه به راځي په نیکانو خلکو باندې، بیا په علماو باندې. او سم خیال دی چې کوم عالم قرآن او حدیث بیانوي، توحید بیانوي، د پیغمبر د تابعدارۍ غږ اوچتوي، اعتدال والا منهج لري، منهج د سلفیت بیانوي، دا به څوک په ارام پرېږدي. نو دې قسم امتحانونو سره الحمدلله زموږ ایمانونه هغه ښه ډېرېږي، کمیږي نه، او نه موږ یېرېږو په دې خبرو باندې، ولله الحمد. او نه په دې خبرو سره حق ختمیږي، دا یاده کوي، حق دې سره نه ختمیږي. شیخ سردار ولی رحمه الله د هغه په تک سره د امت ته نقصان ورسېدو چې دومره تکړه عالم، دومره خوږ ژبی عالم هغه د دنیا نه لاړ، خو حق ګورې ختم نه شو. او که چېرته د قرآن او حدیث ختمېدی که نه د چا په مرګ سره، دا به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مرګ سره ختم شي. هغه انسان د دنیا نه لاړ چې په هغه باندې به هغه وحي راتله، هغه به وضاحت کو، بیا هم هغه دین پاتې شو. د شیخ صاحب د مرګ سره د دین نه ختمیږي او نه د حق ختمیږي. د دې حق مثال د سپنج دی، سپنج چې څومره ورله زور ورکوي دومره بره راځي، چې څومره پې زیاتی کوي دومره ډېرېږي، چې څومره ورسره ظلم کوي دومره ښه راښکاره کېږي. په دې سره به الله د حق ښه مخکې کړي انشاءالله. او نه په دې اوس په دې سره به څوک حق پرست به دې نه شاته شي. لکه تا ته څوک قصه وکړي چې یاره شیخ صاحب رحمه الله په افغانستان کې چا دومره تیز چړې والی دی، ته به حق پرېږدي؟ که پرېږدي نو بیا زموږ د قافلې ملګری هم نه یې، بیا زموږ د قافلې ملګری نه یې. که ته د اتیس چړو ګزار سره چې دی حق پرېږدي، زه دا ویم زه د شیخ صاحب خو اتیس چړې والی دی، که څوک کوم زره زره کي که نه او په هوا کې داسې والوځئ که نه، بیا هم د حق نه پرېږدو انشاءالله. قرآن او حدیث څوک پرېږدي؟ دا خو اسلام دی، دا خو دین دی. قرآن او حدیث په دین کې نور څه دي؟ دین کې نور څه دي؟ په قرآن او حدیث دی. نو چې قرآن او حدیث ته پرېښود خو تا دین پرېښودو، په دې کې څه پاتې شو؟ که دغه بزدلان دا وایي دا چې په غدر او خیانت سره شیخ رحمه الله وفات کړی دی یا وجلی دی، که دوی دا وایي چې دې د لاسه به دا حق کم شي او یا به علما ویېرېږي او نور بیانونه به نه کوي او دا د هغه کچه خیال دی، دا کچه خیال دی، دا د خپل ځان سره ساتي. او انشاءالله د شیخ رحمه الله دا وینا دا الله ته قدرمنده وینا و، ځکه چې هغه د الله دین بیانو. دغه ظالمان به هم چې ته کامیاب نشي، او د هغوی انجام به هم انشاءالله موږ په خپلو سترګو وینو چې الله یې د آخرت نه مخکې په دنیا کې څنګه ذلیله کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي الله وایي من عاد لي ولیا، چا چې زما د دوست سره دشمني وکړه، الله وایي تنګ یې کو تنګ، الله وایي زه ورسره د جنګ اعلان کوم. سم خیال دی چې دغه ولی الله اتیس چړې والی او هغه مړ کړي، دی به بچ شي د الله نه، د الله د غضب او د قهر نه به دی څنګه بچ کېږي؟ نو الحمدلله دا طریقه د الله ده، په نیکانو باندې امتحانونه راځي او بیا الحمدلله دا هر څه لیکلی کېږي، د دې هر څه یې ورځ ده، الله ته مخامخ کېدلي، او بیا الحمدلله فیصله د الله په لاس کې ده. وما ربک بظلام للعبید، او رب ستا د چا سره ظلم نه کوي، څه چې دي د هغې به تپوس کوي،
فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. الله وی اے پیغمبر ستا پر رب می دی قسمی چی دی طول نبا دی یوی خبری تپوس کوم. اللہ وی پزانی قسم خوڑے وی زبا دی یوی خبری تپوس کوم. ورب الكعبه زمونږ د زړه دومره مطمئن دی د الله په دې خبره باندې تپوس یې مه کوه. هغوی زه به د یوې یوې تپوس کوم، د هر څه به تپوس کېږي. خو صرف دومره ده چې زمونږ د منځ نه د دې دعوت د دې حق لارې یو تکړه عالم، یو باعمله تقوادار عالم زمونږ نه کم شو. په دقې باندې خفه یو. نور دا طریقه خو د پخوا نه را روانه ده. ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم زموږ دپاره نمونه نه ده؟ د طایف په غرونو کې په کاڼو نه ویشتې شوی. د احد په غزا کې زما مور پلار دې په قرباني راولېدلی نه و، زنګونان یې نه و زخمي شوي، تندی د هغه نه و زخمي شوی، غاښ یې پکې نه و مات شوی. په خیبر کې ولا یهودۍ ښځې زهر نه ورکړي په خوراک کې. څو پیرې کوشش شوی دی د هغه د وجلو د دشمنانو د طرف نه، خو الله ساتلی. ولې دا سختې په هغه نه وي راغلي، لوږې په هغه نه وي راغلي، غریبي په هغه نه وه راغلې، د وطن نه شړلی شوی نه و، خلکو په قسمه قسم بهتانونه لګولي نه اوس. موږ د دې سره عادت یو، ځکه چې شروع د هغه چا نه شوي ده، څوک چې زموږ دپاره نمونه ده. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الله وی ستاسو دپاره پیغمبر کې یو نمونه پرته، زموږ دپاره هغه نمونه ده. ولې عمر بن خطاب رضی الله عنه د سحر په منځ کې په محراب کې نه و شهید کړی شوی. عثمان بن عفان وینه په قرآن باندې نه و توی شوی، خوارجو نه و قتل کړی او نه و شهید کړی. علي رضی الله عنه د هغه په ککرۍ کې توره نه و ننویستېدله، او داسې دا سلسله یې سره روانه. نو دا امتحانات، ابتلاءات، هذه سنة الله، دا طریقه د الله ده چې دا په نیکانو خلکو باندې راشي. او هغه خوږ حدیث دی، ډېر خوږ حدیث دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله کله یو انسان له ډېر اوچت مقام ورکړي، خو دا انسان په عمل سره هغه مقام ته نشي رسېدی، رب العالمین په یو سخت راولي چې هغه مقام ته ورسي. نو په نیکانو بندګانو باندې چې کومې سختې راځي، په دې کې د هغوی دپاره خیر پروت دی. نو یو دا خبره د شیخ رحمه الله سیرت موږ نه بیانو، نه زموږ موضوع دا ده، او دی باندې چې ته بیا ځان له خبرې وکړو. هغه ځان له اوږد سیرت چې هغه څه ناشنا عالم و د قرآن او د حدیث د بیانولو، اگر که زما ورسره مخامخ ملاقات نه و شوی او نه ډېره رابطه وه، خو یو څو پیرې خبرې شوې وې په واټساپ باندې، او بیا اکثر چې د افغانستان نه به څوک راتلو کم ملګری، نو د هغه ځای نه به دوا سلام د شیخ راورسول دلته، دې ځای نه به څوک تلو، ما به ورته وایم شیخ صاحب ته دوا سلام وایه. دغه زموږ رابطه وه. او نور د بیانات د هغه درسونه د هغه واضح دلیل دی په دې باندې چې دغه انسان ته الله سبحانه وتعالی څومره پوهه ورکړې وه په قرآن او په حدیث باندې، او څومره د هغه محنت او کوشش و دې دپاره چې خلک په قرآن او حدیث باندې پوه شي. اوس د شیخ رحمه الله سره ښه دا دي چې د هغه د علم خور شي، د هغه د بیانونه، د هغه درسونه، د هغه کتابونه د دې خواره شي. د هغه سره ښه دا دي چې هغه چې څه بیان کړي دي قرآن او حدیث په رڼا کې، په هغې باندې دې عمل وشي. ځکه چې ارمان د هر حق پرست عالم دا دی چې زه چې څه بیانوم په دې باندې دې عمل وشي. اوس ښه د شیخ سره صرف دا نه دي چې یو سړی صرف جړاګانې کوي، ښه د هغه سره دا دي چې د هغه په دې علم باندې عمل وشي. کم علم چې هغه نشر کړی دی امت ته خور کړی دی، په هغې باندې دې عمل وشي. دغه شان د شیخ رحمه الله دپاره دعاګانې غوښته د هغه سره لوی خطي، په سجده کې، په تهجدو کې، په عامو اوقاتو کې، دا د یو عالم، د یو استاذ معمولي حق ادا کول دي، معمولي حق. نور د استاذ او د عالم حق به امت یا شاگرد به څه ادا کړي، خو دا یو معمولي حق دی چې د هغې دپاره دعا وغوښتی شي هر وخت، او الله ته فریاد او جړا وشي چې یا الله زمونږ دا عالم، زمونږ دا مشر، زمونږ دا استاذ
دی وبخي د شیخ رحمه الله نه بلکې د هر هغه حق پرست عالم چې هغه تېر شوی دی وفات شوی د هغوی په موږ باندې حق دی عامه دعا داسې کوه یا الله څومره علما چې مړه دي په ټولو باندې رحم وکړه نو بیا خاص شیخ صاحب ته پکې دعاګانې کوئ دا د هغه حق دی په موږ باندې او ښه مطمئن اوسئ ښه مطمئن ګډوډ کېږي بلکل مه په دې سره چې د یو عالم صحیح د زړه یوازې ستاسو نه که زموږ زړه دې وکتو نو هغه لکه چا چې داسې په چاړه وهلی یو خوږ عالم ملګری د دې لارې بوج کم په موږ باندې چا به راته دا ووي چې د شیخ سردار ولي بیانونه ډېر اورمه او په موږ باندې اثر کړی دی او موږ پې عمل کوو نو زه به الله ګواه دی په دې به سخت خوشحاله شم چې شیخ باندې د الله رحم وکړي یو بوج یې کم کړی دی ځکه چې زموږ دا دین بیانول دا د مقابلو دپاره نه دی مقصد قرآن و حدیث رسول دی که هغه د شیخ سردار ولی رحمه الله په جبه رسي او که هغه د بل شیخ او د بل شیخ او که زما په جبه رسي اوس مسله صرف دا جوړه شو چې بوج په موږ باندې ښه ډېر شو په موږ کمزورو باندې ځکه چې یو خالي ځای یو کنډم یې پرېښود یو غټ خالي ځای یې پرېښود هغه ځای پوره کول او د هغه په شان دعوت کول او هغه شان محنت کول دا ذمواري د هغه په ملګرو په وروڼو باندې په علماو باندې ښه ډېره شوه ځکه چې یو ملګری د دې قافلې یو ملګری زموږ نه کم شو خفه به دي یو چې د قافلې ملګری رانه لاړ او داسې ملګری لاړ چې سم ملګری لاړ لکه کله چې خالد بن الولید رضی الله عنه وفات شو نو مدینه کې بعضو زنانو جړاګانې کولې د غم د لاسه ټول امت جړل ځکه چې خالد رضی الله عنه د امت ته معلوم بعضو سیرتونو کې راځي وي په جیلونو کې د کافرانو سره چې کوم قیدیان وو هغوی په جیلونو کې جړل یتیمانانو جړل کونډو جړل وي زموږ تپوس به څوک کوي هغه داسې سړی نو مدینه کې جړاګانې کېدې نو چا اعلان وکړو چې جړاګانې بلکل بندې دي او امیر المؤمنین په دې خفه کېږي او هغه عمر بن خطاب رضی الله عنه یادو او هغه په دې خفه کېږي او نو هغه اعلان وکړو وی دعهن یبکین علی ابي سلیمان پرېږده چې ابو سلیمان پسې وژاړي چې ابو سلیمان پسې نه جاړي نو په چا پسې به جاړي چې په خالد بن الولید پسې سړی ونه جاړي نو په چا پسې به جاړي پرېږده چې ابو سلیمان پسې دا ښځې وژاړي نو شیخ سردار ولی رحمه الله په شان سړی چې دنیا نه ځي په هغه پسې به څوک نه جاړي او په هغه پسې به څوک نه خفه هو موږ به هغه څه وایو چې په څه باندې الله راضي کېږي او دا وایو الله اکبر په دې آیت سره زړه ته ټکور او سکون میلاویږي او یاد یې کوي او بار بار یې وایي قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله وی پیغمبر اوه دې خلکو ته اوه دې کافرانو ته دې منافقانو ته چې موږ ته نه رارسي مګر هغه څه چې الله زموږ دپاره لیکلي دي قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا دا الله لیکلي دا مرګ د شیخ رحمه الله په دې طریقې سره دا سخته دا امتحان دا مصیبت دا هر څه الله لیکلي او زموږ ایمان دی په تقدیر باندې او موږ راضي وو په تقدیر باندې الله دې زموږ نه راضي شي موږ پې بلکل راضي شي هر چې دغه غم د بیلتون دی دا خو عامه خبره ورته وي او بیا د عالم بیلتون دا بیا دغه عامې خبرې نه بیا لږ اوچته ده نو دغه خفګان زموږ زړونو کې دی چې شیخ رحمه الله رانه جدا شو نور الحمدلله د هغه بیانونه واورئ د هغه خبرې د اول نه هغه په خپله دا ویلي په نیکانو خلکو باندې سختې راځي او دا راځي او دغه به راځي او داسې دا هغه په خپلو بیانونو کې ویلي دې ته تیار و چې دې سخته هر ټیم راتلی شي بلکې دا قافله نه ده د علماو د حق پرستو علماو په دې قافله کې چې څوک کوم دي هغه ټول دې ته تیار دي ټول دې ته تیار دي چې هېڅ پته نه لګي هر څه کېدی شي او بیا په داسې ملکونو کې لکه افغانستان پاکستان او دغه د خواوشا د ملکونو هلته خو امن او امان نشته هلته هېڅ امن او امان نشته هلته یو سړی غریب بس دغه وکړي خو بس دغه الله باندې
توکل کړی او خپل ظاهري اسباب یې کړي، نو راته پته یې کېدای شي هر ټیم کې په ما څوک ګزار وکړي. او د دې مبارک ځینه زه د افغانستان چې کوم مشران دي نو هغوی ته هم دا ویم چې کوشش وکړي د دغه ظالمانو د لټولو، هغوی له سزا ورکړي. دا ستاسو ذمهواري ده، دا په تاسو باندې د دې مسلمانانو حق دی، دا په تاسو باندې د شیخ رحم الله حق دی چې دغه مجرمان را پیدا کوي، د خلکو په مخ کې ورله سزا ورکړي چې د نن نه بعد به څوک دې ظلم ونه کړي. بې له دې علماو سره نو الله سبحانه وتعالی دې زمونږ د ټولو حق پرستو علماو حفاظت وکړي چې په هر ځای کې دي، که هغه عرب دي او که هغه عجم دي. او الله سبحانه وتعالی دې په شیخ سردار ولی رحمه الله باندې خپل خاص رحم وکړي، او الله سبحانه وتعالی د هغه قبر د جنت باغچه وګرځوي، او الله سبحانه وتعالی دې د هغه بچو ته، د هغه کور والا ته، د هغه شاګردانو ته، د هغه خپلوانو ته، د هغه انډیوالانو یارانو دوستانو ته دې الله صبر جمیل ورکړي، او الله سبحانه وتعالی دې هغه شهید وګرځوي. الله یې د هغه د مرګ دا دې الله په شهادت قبول کړي، او د هغه نه چې څه کوتاهیانې او کمي شوي دي الله دې ورته هغې عفو وکړي. او دا کم علم چې هغه خور کړی دی، قرآن او حدیث خلکو ته بیان کړي دي، الله دې د هغه دپاره صدقه جاریه وګرځوي، او الله سبحانه وتعالی د آخرت هغه ښایسته اوچت اوچت نعمتونه هغه له ورکړي. او الله سبحانه وتعالی دې د هغه کوم ځای چې خالي پاتې شوی دی د هغه ځای علماو له دې الله طاقت ورکړي چې د هغه دا ځای راونیسي او دغه کار وکړي کوم کار چې به هغه کو د قرآن او حدیث خدمت. او الله سبحانه وتعالی سره زمونږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي. او څومره علما چې د امت مړه دي الله دې په ټولو باندې خپل خاص رحم وکړي، کوم چې ژوندي دي الله دې د هغوی حفاظت وکړي، او الله دې هغوی له د حق د ویلو توفیق ورکړي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.